محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العلي العظيم. نو رابط خیت استخبال معلوم دی چې اوس خو هغه د بني اسرائیل سره معاملات روانې دي د الله عز وجل. معامله دا معنا چې د الله د طرف څخه نعمت دوی د طرف اکثره شناعت و بدی. نو اوس د دې ځای څخه چې وإذ قال موسی لقومه دا 28 نمبر آیات دی، دلته 19 نمبر معامله بیانېږي. د دې خپل ځان ته یو قصه په تفاسیرو کې راځي وایي چې په دغه وخت کې لا تورات نو نازل شوی دی. هغه وخت قصه د فرعون څخه نجات پیدا کړی دی. قانون د تورات د میراث په اړه کې نه دی نازل شوی. نو یو سړی دی په دې کې مالدار دی، دا مور دی. ځینې تفاسیر دغه وجه وایي بل هیڅ وارث نه لري، یو وراره لري. دا وراره انتظار وکړي چې اوس کاکا څه وخت مړ شي چې بل وارث نه خو میراث کړ د باره د دې پیسې د دې چې خپلې چرچې پکې کوي. لکه زموږ په زمانه کې اوس ډیر زامن د پلار د مرګ انتظار کوي چې بابا به اوس کله مړ شي. پیسو ته الله سر لاسناغه وراره دی هغه خو بيخي باره انتظار پر وغمید. نو خپل بیا یو حله او چل جوړ کی کاکا د شپې مړ کی چې مړ کی بیا نو واخستي یا دغه خپل کلی په دروازه کې دال کې نږدې وغورځاو یا په ځینو تفاسیر کې نږدې بل محله و وروړي الکی وغورځاو. د قتل وجه دغه ځینې تفاسیر دي. ځینې تفاسیر بیا وایي چې شایسته لور یې درلودله چې د دې لور د پاره د مرکه ورته وکړه چې دغه لور د ما ته راکړه خوښه وه، هغې انکار ورته وکړي. د بله چاره نه درلودله چې د انجلۍ متولد دی چې ایسته خپله باره ما ته راپاته د باره به نکاح ورسره وتړې. نو ام یې قتل کړي. خو دا دوی وجه منافات نه سره لري. دواړې وې چې مې دنیا راپاتېږي بیا لور راپاتې شي. نو چا هغه د لور ځای بیان کړی دی چې هغه یې واجه وه، چا لور ته دی غلی وي، چا د دنیا واجه بیان کړی دی چې دغه یې واجه وه. خو بهرحال سړی قتل کړي په هغه محله کې وغورځاوه. دې دپاره چې دوې ګټې به شي، یو خو بیا د خپله دنیا او لور ورپاته شي، بله دا ده پر هغه محله به د دیت دعوه وکړي چې قتل مو کړی دی. زموږ په اسلام کې اوس هم دا اسلامي حکم دی تاسې زده کړئ. که د یو محلې سره نږدې فرض یې کړي الله پاک دې موږ تاسې وساتي په دا کلي کې د شپې دلته یو چا مړی غورځولی د شریعت قانون په دې کې دا دی هغه د مړي قریبان هغه راځي دغه کلی ټینګوي
باره وایي دغه زموږ مړی پر تش تاوان دی، وجه چې د ستا په کلي کې پروت دی، د لې نږدې درته پروت دی، د کلي سره چار کلي ته نږدې. نو شریعت وایي نو هغه خو انکار کوي، قاتل خو نه ښي. نو زموږ د دین حکم دا دی، دې ته قسامت وایي. قسامت طالبانو په دا 4 جلد هدایه کې باره بیا د پای په خوا کې هلته راځي. قسامت به باره 50 نفره د دا کلي څه مخور کسان، دا به دا د مړي ولي به تعین کوي، کلی والا نه ورته تعین چې بس موږ دا 50 نفر دي، دی به راځي په کلي کې به چې یو پلانې کاکا ته راولاړ شه، پلانې ته راولاړ شه، مولوي صاحب ته راولاړ شه، پلانې حاجي ته راولاړ شه. 50 نفره چې ځینې جلا کړه، یو به راتېروي، د قاضي په مخ کې به قسم ورته ږدي چې ستا د الله په ذات قسم یې کړي یا وژلی دی یا قاتل در معلوم. بس خبرې دغه دوی ته به دغسې قسم اخلي چې په والله بالله چې زما قسم یې که یا ما وژلی دی یا زه قاتل پېژنم. دا یو ته زه ته خو تېر شم. دا 50 ته دغسې قسم ایښول کېږي. کتاب وایي که دا 50 نه وه پراخ په کلي کې به الله سپېرږلي وو، مخور کسان نه وه، د سره 100 یې پیدا کړه. خو دا 100 دې قسم راګرځي تر څو چې 50 قسم پوره شي. که 2 نفره دې انتخاب کړه چې دغو 2 ته 50 واره قسم وکړو، مونږ کولی شي چې خلک هلته پرانه شي. قسم چې کلي والا واخلي 50 قسم یې واخلي چې په والله بالله که یا موږ وژلی دی ولا که یا قاتل را معلوم دی، بیا نو پر دغه کلي باندې بره دیت لازمېږي. دیت هغه 50 اوښه دي، یا هغه 10 زره د سپینو زرو درهمونه دي، یا هغه 1000 دیناره دي د سرو زرو. هغه نو بره بیا هغه چې هغه اسانه وه هغه به باره ورله ورکړي. نو اسلامي حکم دغه رقم دی چې دلته دی هم دغسې حکم و په هغه وخت کې چې دا رقم چې پر کلي بیا تاوان کې باره به دیت ځینې واخلي. دغسې یو نظر ده درلودی. دغه حکم چې د اعظم تورات نو راغلی، هغه حکم دا دی چې وارث که راولاړ شي خپل مورث یې مړ کړي، د میراث بې نصیبه دی. دغه په هغه وختو کې بیا په تورات کې راغلی، اوس هم اسلامي حکم دغه رقم دی. اسلام خو د خلکو د ژوند د بچاو دپاره دونه ډېرې توطیې و احکام صادر کړي دي چې انسان د اسلام په نعمت باید پوه شي چې زما د ژوند دپاره یې څونه فکر غلول سوی دي، د حکمتونه څونه دي. دا اسلامي حکم دی که یو څوک د بل چا څه میراث وړي، دی راولاړ شو هغه یې مړ کړي، اسلام وایي ته د میراث بې نصیبه د ابد دپاره یوه روپۍ نصیب ځینې وړلی. د خانانو ژوند الله پاک دغسې وبچاو کړي دي، کنې خپلو زامنو به وژلي وای. مګر دا چې پر هر یوه که ثابته شوه چې د په مرګ کې لاس درلود د میراث بې نصیبه دی، زه وایي نه شي وړی، نو دی به راوژني د څه دپاره چې هغسې میراث ولا کراله راکړي. نو هلته دغه حکم نه و نازل شوی. که دا نازل شوی وای دا سړي د خپل اکا نه وژني. نو په دغه دا تفاسیر وایي دا در دغه د مخه وه چې په تورات کې دا حکم د میراث نه و راغلی. نو دا سړی عامل نومېدی. دغه د مرګ په باره کې چې پر کلي تاوان شو، کلي باره اریان پاریاني پاتې شو چې اوس وکړي څه. دغه احکام چې دا اوس ما درته بیان کړه، دا د میراث چې بې نصیبه کېږي یا د قسامت حکم دی، دا په تورات کې ونه. خلک یې په تور ګرفتاره کړه، بره بله لار نه درلوده، بره سر راټول شو، موسی علیه السلام ته په زار یوسف چې ته الله پاک ته ووایه. نو بله طریقه خو نشته چې دغه د مړي قاتل معلوم چې د دې خلکو د شر خلاص خو هغه دی، اوس هغه وراره دی، ګرده کلی بدرګه دی، ورسره ملګري پر موږ لاس نیولی دی چې زما مړی مو کړی، زما اکا مو راوژلی دی، زه یې دیت غواړم. نو موسی علیه السلام ته چې راغله، موسی علیه السلام الله پاک ته خواست وکړي الله به راورته ولږدېږي یو غوا حلاله کړي، د غوا یو ټوټه دې راواخلي، د پر دا مړي دې کښېږدي. کومه ټوټه؟ دا ټوټه بیا دغه رقم د قرآن نه ده تعین کړې، احادیثو نه ده تعین کړې، باره نو بیا د ملایانو نظر د یو د لکۍ د بیخ ځای دی، بل وایي دا ژبه یې ده، بل وایي د ورانه غوښه یې ده. امام ابن کثیر رحمت الله علیه وایي هغه وایي دا بیا دغسې خبره ده چې په خبر سي چې دا پلانه ځای دی ګټو نه بره چې د ستا لمونځ په دې قوي کېږي، ستا حج پسې کېږي، په دې پسې اسلام اړه څه ده. که نه په خبر تاوان یې چې په کوم ځای باندې دا مړی را ژوندی شي. خو دغه نه زموږ ایمان دی چې غوا الله پاک ورته الحلاله دی. د غوا یو ټوټه هره ټوټه چې د پر دا مړی کښېږدي، دا ټوټه یې موږ ته نه ده معلومه او نه معلومات موږ ته فایده کوي، او که په جاهل چې تاوان نه راته کوي چې کومه ټوټه وه، که یو ټوټه ونه په دې کې باید انسان فکر ونی چې کومه ټوټه وه. خوا د ملایان څوک وایي ژبه یې وه چې د غوا ژبه راواخه پر کښېږده. نو هغسې یې وکړله، برای هغه غوا حلاله کړله. مګر د غوا د حلالېدو پر نو ډېر مشکلات خو د بني اسرائیلو به دوی وس بیانېږي چې د دوی شناعت ته ګوره. الله وایي غوا حلاله که دی روباره اخته دی، دا څنګه غوا ده پلانی دی هغه. الله ولې غوا ورته ښیي؟ غوا په دې خو دې هلته د ګلګي عبادت کړی دی. هغه عبادت که ساتنې اخلي چې دغه غویان د حلالېدو دي، دا د دغه نه دي چې سړی سجده ورته وکړي. تاسې دغه څونه جاهلان یاست، دا سړی حلالوي خوري د دغه دپاره چې نو غوا ور وشول، کنې خو پسه به ورښولی وای، بزه به ورښولی وای، نو نور شیان د حلالېدو لږ دي، چرګ به ورښولی وای. دا غویه په دغه چې معنا دا غلطي بېرته پکښې راوګرځېږي چې ته خپله چاړه پر غاړه وکښېږده چې دا د حلالېږي، دا خدای نه دی.
نو چې پر کښې شو دا سړی راپورته سو شرګوڅې وینې غورځېدلې هغه رقم و هغسې مړ و مګر الله ژوند ورله ورکړي خارق العاده خارق العاده امنه دا د عادت خلاف شي بړي بیرته ژوندی کېږي باره ارزاق خپل راره مړ کړ بیرته ساه وختل ولې دلته نور شاهدانو شیان په کار ونه لوېدله دا خبره بره د شکه وتلې ده لکه نه خلک وایي چې دا بله جهانه راغلي نو دا مړي خو لکه دا بله جهانه چې راغله د هغه سودا دې دا د اوس څوک دا نسي ویلی یا مړي درواغ وویله نو ده خوا دې اوس هغه آخرت خوا ولیدل هغه د برزخ خوا هغه زحمتونه یې دي اوس چې هر څه په وسي خو دی درواغ نه وایي نو په دغه دی ورته را ژوندی کړي که نه د ښوولو ښه دا لاره هم وه چې الله موسی علیه السلام ته ویلی چې تور ته وایه چې فلانی سړی دی قاتل دا لاره نه وه خو په هغه لاره کې دوی بېرته باره بیا ورکړي خدای خبر د الله ورته ولي که دی د ځانه وایي د دې نه خړې خو در معلوم وي چې خو تورات یې ورته راوړي نه مني ول دا چې موږ ته خدای پاک خپله راته وایي چې دا زما کلام بیا یې منو نو په دې کې هغه احتمال هم و او دغه بل حکمت هم پکښې کې و نو چې اوس استظام چې غوا یې ولې وریاده کړه دوه حکمته پکښې و یو دا و چې د غوا سره هغه محبت قطع سي چې دا د عبادت وړ نه ده او بل خبر دا چې اوس موسی علیه السلام په خپل الله پاک وروشي دا طریقه نه ورته وشي په هغه کې بیا دې بانې جوړولې چې دا نو خدای خبر له الله ورته ویلي که نه ورته ویلي نو هغه مال هغه قاتل معلوم شو د دوی شناعت به څنګه پکښې کې راسي نبي د الله خبر ورته وکړه چې هغه وایي غوا لاله که دی عمل نه پکې دستي په دستي د دوی فکر دا رقم دی لکه اوس زموږ د دا نوي تعلیم یافته خلکو د ساینسدانانو غوا و مړي څه سره لري زه هم د مړي قاتل راوښه دی بیا راته وایي ته غوا لاله که باره معلومېږي دا د مناسبت ته کتله بهرحال د غوا د حلالولو د مړي د راژوندي کول دا به اوس واورېدل نه دا نخړې کولې دغه فکر د انسان باندې چې هوښیاري ډېره غالبه سي وایي ډېر هوښیار هم باندې دغه رقمې درجین تېر سي ولې خدای خپل عقل زغلی الله عز وجل داسې فرمایي وإذ هغه وخت در په یاد کې ای بني اسرائیلو قال چې وویله موسی علیه السلام لقومه خپل قوم کې وویله ول ان الله بشک الله یأمر امر کیکم وتسته ان د دې خبرې امر درته کوي تذبحو چې تسې علاله کوي بقرة غوا الله دغسې امر کوي تسې ګورې بیا د قرآن حکمت د قصې سر دلته شته نه دی د قصې سر اوغه د هلته ذکر کړی وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها هغه وخت در په یاد کې چې سړی مو قتل کړي نو خو واره واره باید د قتل مسله ذکر سوی وای چې موږ خبر سوي وای چې دلته سړی قتل سوی دی پر جا دعوه جوړه سوې ده باره به نو دغه ځای پسې راتلی چې الله پاک ورته چې غوا الله لکه مګر د کیسې سر یې هلته دی پای یې دلته دی ترله واړوله هغه بیا کوم حکمت پکښې کې دی چې قرآن د نقلو کتاب نه دی قرآن د حکمت او د نصیحت کتاب دی چې د قصې سره هر ځای په کار هغه ځای رااخلي ترکیب باندې نه ذکر کوي قصه کنه اوغه دی د قتل سر اوغه دی چې موږ سبق ودرو هلته به بیا خبره راسي چې دوی په دې کې سړی وژل سوی او قاتل یې نه معلوم مګر دلته هغه د حکم ځای چې فیصله څنګه کېږي هغه ځای را شروع کړی دی نو اذا هغه وخت در په یاد کې قال چې وویله موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته څنګه خبره ورته وکړه ان الله بشک الله یأمر امر کیکم وتسته ان تذبحو چې تاسې ذبح کوي علاله کوي بقره یو غوا علاله کوي ګوره بقره نکره ذکر کړل طالبانو په معرفه او نکره خو تاسې پوهېږي داسې نه دي ولي ان تذبحو البقره که البقره وای باره خو نو معلوم یو غوا ته اشاره وه باره به دوی پوښتنې کولی چې دا به څنګه غوایي دا به څنګه غوایي بقره نکره چې هره غوا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د دې دا بجد دغه چې الله ساده حکم ورته وکړي چې غوا الله لکه خو هره غوا چې د ګنجه راکش کې خاص الله لکه ستا کار پکېږي خو بقره نکره ویلي مګر چې یو څوک ناخېړی کوي یو څوک بدی سپین سترګي شوخ چشمې کې په جن کې نو ولدی پر ځان سختي کول علام کرا چوړی پر سخته وای دا به څنګه وای او دا به څنګه وای الا وار په وار باندې دا پر سخته ولا هغه قصان اوس موقع نه د چې ته بعد هغه په کم قیمت تمام شي کله چې دی ګنج تورول غایب په 15 درهم رانی وای مګر کوم غوا چې دی د ډیر پښتني کولای چې بار بل غوا په وطن کې ونه خو دی سختي کول هغه غوا دی ته د څرمنې د کېدو چې د غوا څرمن به د 100,000 ډکې بار د کوم څه دراغه مخه ولا دغه نه ګران وخت تمام شو نو د جن ار حکم چې وای راسي بس حکم دغه د الله په حکم کې باندې مکه په عمل شروع کوه باندې کبانې په کې دغه سختي در سره کیږي دغه در سره کیږي نو حالو دي څورتای په جواب کې ګوري د دې جواب په سپینسترګي اتتخذنا هزوا اتتخذوا آیات نسینا مش هزوا رخشن تنون په مر درې وای رخشندونه وای وسړی مشر ته د کلی مشر ته دا نه وای یو کشر چې بارته په مر درې رخشندونه اورته زه درو ولا سړی خو د کلی مشر مې سپینځرم زاره خبره سمه د عبرت خبره کوم د علاوه نبی ته وای
ته په موږ ډېرې وایي رخصندونه وایي. موسی علیه السلام څنګه جواب ورته کوي؟ قال موسی علیه السلام اعوذ بالله والاعوذ زه پناه غواړم بالله په الله سره ان د دې خبرې اكون چې زه به کېږم من الجاهلین نه پوهانو څخه. ډېرې خو د جاهل کار دی، نو زه جاهل ته دې څه به دا خبره هم زده کړي دا ډېرې مسخرې بې ځایه هره هره غره غره چکچکې دا د جهلاو کار دی، دا د پوهې کار نه دی. سړی په دې سپک ښکاري دا نه کوي. مسخرې پیغمبر علیه السلام هم د اصحابو سره کولې، خو دغسې نه وی چې باره فقط د ژوند هدف مسخرې وګرځېږي، د خلکو کار باره دغه وګرځېږي، آداب نه یې پکې مراعات، اسلام نه یې پکې مراعات. نو دا د جاهل سړي کار دی، دا بې ځایه مسخرې ورخشندونه. ګورې ده باره دغه وویل څه پر ما د دې ونه موږ چې ته په ما پسخاند وایې، نو زه جاهل یم چې په تا پسخاند وم. اعوذ زه پناه غواړم بالله په الله سره ان د دې اکونه چې زه من الجاهلین د ناپوهانو څخه. ده چې دا خبر ورته وکړ چې زه په الله پناه غواړم د جهله، د دې زړه ته اوس چېرې شوله چې خبره د شکه وتلې په غوا کې ده، که سره لګېږي که نه سره لګېږي. د بخښې لرې بالا باره چې ته په موږ پسخاند وایې، غوا و مړی بیا څه سره لري چې په را ژوندی کېږي. ده چې دا خبره ورته وکړه چې زه د الله څخه پناه غواړم د دې چې زه به په تېس پسخاند وم، باره یې ولوسه نو راته بیان کړه. زړه ته یې تېره شوه چې چاره بله نشته. قالو دوی ورته ویل ادع لنا ربک یبین لنا. دا نو اوس دا اته شپېتم آیات شروع شو، دا تفتیش اول بولي وایي. اوس نو په دغه اولسمه معامله کې د دې ناخړي اوس نو اوله ناخړي پسې داخل یوه خو هغه و چې دا اوس پسخانده ده، پسخانده چې تمه وخته چې خبره حقیقي ده، زړه کې وجده چې بله چاره نه لري، بې ځایه پوښتنې بې ځایه پوښتنه اوله داخل. قالو دوی ورته ویل چې ادعو ته غوښتنه وکړه، دعا وکړه لنا زموږ دپاره ربک ستا د ربه څخه، یبین چې دی بیان وکړي لنا زموږ دپاره چې ما څه شي ده هیه دا غوا، دا غوا چې ده چې ښه نو چې په غوا باندې مړی ژوندی کېږي. دا خو د دې په ذهن کې ډېره سره لري چې دا معلومداره ده د کلو شناخته غوا نه ده، دا نو یو بل قسم غویی دی. نو خدای خبر چې د کومه ملکه به راځي. نو په دغه ورستعین راته وکړه. دا سوال چې دی د موسی علیه السلام څخه چې ته خدای ته ووایې چې دا موږ ته را بیان کړه څه معنی، یعنې نوع یې راوښیه. معلومداره دا عادي نوع خو نه ده. په عادي غواوو کې خو موږ ولاکه اورېدلي چې سړی الاره کې ټوټه په مړي کړي مړی ژوندی کېږي، دا خو نه کېږي. معلومدار نو یو ناولده قسم غوا ده. لږ چې دا پوښتنه د دغه دپاره ده چې دی د دې غوا په نوع کې قسم معلوم کېږي، دا نو کوم قسم ناولده شی دی. قال موسی علیه السلام ورته ویل انه بېشکه د الله یقول فرمای وای انها دا بقره غوا ده لا فارغ چې دا زړه نه ده ولا بکر او نه دا بخیر نه بیګستر. فارغ د فرغ د څخه د کوم څوک چې په صرف باندې پیږي فرغ د مصدر دا فرق قطع ته ویل کېږي پرې کړي. فارغ معنا قطع کوونکی. یو سړی چې زوړ سي سپېنږیری سي که انسان دی که حیوان دی دی فارغ دی. فارغ دا معنا خپل د ژوند مسافت یې ګرده پرې کړي دی، د قبر غاړې ته ولاړ زوړ سوی دی، عمر یې قطع کړی دی فارغ. نو الله ورته لا فارغ دا داسې غوا ده چې فارغ ده نه د خپل عمر یې خلاص کړی دی، معنا زاړه نه ده. ولا بکر بکر چې بیا دی هغه بیا لکه موږ چې په انجونو کې استعمالوو عربي تورې دي پیغله په پښتو ورته وایي، معنا چې وت سوی نه وي مویشه سوی نه وي. نو په هر ځای کې کارېږي. حتی نوې میوه چې درخته وي کې هغې ته باکوره وایي اوله میوه. نو دا نه دغسې اولنۍ ده چې معنا اوس دستي مازې پر هغه ګستره ده غټه سوې ده، نه بکره ده ځوانه ده او نه هغسې زاړه ده. الله دغسې بهرحال دا داسې ناوله ده غوا نه ده چې د بله ملکه بیا راغواړي چې تاسې د راکړه کړي چې دا به کومی وایي. پسیپسی ورته وایي عوان بین ذلک، عوان درمیانه ده بین په مابینځ کې ذلک د دغه د زړوالي و د ځوانوالي در منځ داسې درمیانن سینو سالیه دی. ورویښول ففعلوا ما تؤمرون. ورې د آیات پای ته الله ورته وایي چې چوړچرا مه پکښې کېږئ. ففعلوا فعل وکړه ورڅه غوا راکاشکه الله که ته څه باندې پکښې کېږئ. ففعلوا فعل وکړئ ما هغه تؤمرون چې داسې امر کېږي. تا ته امر دغه کېږي چې غوا الله که ورڅ به راټوټه یې هر ځای چې یې پر هغه مړې کښې د راژوندی بسې ته بیا وا دا څنګه ده دا څنګه ده هغه دې الله یې څه معلومات ورکړه چې بس درمیانه سین و سالیه دی، نه ډېره زړه ده نه بیخي ځوانه ده، بس نوره د هغه شناخته غوا ده. قالو دا دې ځای څخه دویم نمبر دی چې دا نو دوم تفتیش دی نه شپېتم آیات. قالو دوی ورته چې ادعو ته خو هم دعا وکړه لنا زموږ دپاره، غوښتنه وکړه زموږ دپاره ربکه د ربه څخه ستا یبین چې دی بیان وکړي لنا زموږ دپاره ما چې چې دی لونها رنګې غواوې خو نوره کم رقم دي، ابلکه غوا یادوي، سپینه یادوي، توره یادوي، سره یادوي، ژړه. ګوره بیا نه خېړي الله پاک څه ففعلوا ما تؤمرون. ورسه غوا راکاشکاره غوا چې ده مګر دی څه یا رنګ یې راوښی سره کم رنګ دا نو اوس موږ سره کم رنګ رانیسو، موږ په خپل ځان کې اریان یو. قاله
موسی علیه السلام بیا ورته وویل ول انه دغه الله خو یقول وای ګورې قرآن سرخیانې بیانې کوي نن خو بیا نو موسی علیه السلام الله ته مناجات وکړي بیا دغه خو معلومات ورله ورکړل الله یې غټ غټ ټکي موږ ته وایي چې انه دغه الله یقول وای انها دا بقره غوا ده صفراء و ژړه خو نو چې بیا د اوس ګای دا رقمې ګرده به ژاړي یو ځای به یو تور ټکی لري یا به سپین الله وایي فاقع لونها فاقع چې یو رقم دی لونها رنګ ده تیز دی فاقع ده تیز ته ویل کېږي چې دا په ژړوالي کې دی جلبل کېږي لکه د سرو زرو ټوټه دا رقم ده نو موږ یې تک ژړ باره بولو په پښتو کې موږ د دې دپاره چې دا ژړوالی ښه خلکو ته وښي باره وایي تک ژړ نه دی تک چې ورته تک سپین تک تور معنا چې خالص نو صفراء ژړ ده فاقع تک ژړ لونها رنګ ده تسر الناظرین دا رقم ژړ ده تسر چې خوشحاله کوي الناظرین کتونکي طالبانو بل ځای ته به منوم فهمي په دا الوان نه دي الوان رنګونه په دې کې الله عز وجل آثار یې شي په خپل ځان اوس د دنیا د ازای څخه د انسانانو متوجه شو چې قرآن ولي وایي چې تک ژړه ده د خلک چې ورته ګوري خوشحاله کوي د دې الوانو خواص دي د ازای متوجه سه برای زده په ژړ رنګ کې به الله عز وجل د خوشحالي اثر یې شي انسان ته خوشحالي ورکړي طبیعت رستګي ورکړي نو ځکه د لمر وړې را به هم دی تکه سپینه وایي مګر سپینه نه ده دی ژاړه رقم رڼا الله ورکړې ده چې هر شی عمر ته معلومېږي رڼا یې ژاړه ده د دغه ځای څخه دا خبره اخیسته کېږي په رنګو کې الله اثر یې ښیي دي په سپین رنګ کې چې دی الله عز وجل د امن نظام یې ښیي دي هر ځای ته چې ورځې ډاکټرانه دي ګور د سپینې دغه اغوستي هغه سپینې کورتیانې دي نه دي هغه دی خلکو ته د امن پیغام ورکوي چې زه ستا په ښېګڼه کې روان یم د علماو دپاره ځکه دا رقم لباس خوښ شوی دی جبریل امین سپین لباس اغوستی چې راغلی و نبي علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام به غوښتله او پاته مړی چې قبر ته وروړې په سپین لباس کې وړي چې الله د امن معامله ورسره وکړي بس دا بیا د امن نظام پیغام پکښې کې شته نه چې یو باچا یو ځای ته ورځي خلکو ډېرې سپینې کوترې یو ځای کړي سپینې کوترې د د خوشحالۍ دپاره ورته علاج ستا دپاره امن دی ښار ته راسه ګر د رایت ستا په دفاع کې ولاړ نو اوس خو زموږ طالبان تور کالي اغوندي سړی چې وایي اوس غل رالی زموږ دا اوس یو ډاکو د غره سره شواسو تورې رالی د کومې خوا رالی دی بیا بهانه کوي چې دا چیز دا نو خیره نه فرمانېږي نو چې نه فرمانېږي ته خیرن ولې ګرځم با خو ته خو بل کار نه لرې نو خو ستا کار د جنه سره دی او د صفایي چې ده دا نصف ایمان ده نو چې نصف ایمان ده ته ځان ولې خیرې ته ورکوې چې باره زه خو نو خیرن ګرځم پرې ولاړ نه سم نو باره فرمانېږي نه دا بهانه غلطه ده اوس په لا بل د ناشولات هم ده پسې کالي هم دغه په رقم یې تک تور دي خولۍ هم دا بل رقم پیچلې ده وڅټ ته اچولې ده سر یې د لیوني په رقم ده اوس چې ورته چې ته د ځانه څه شي جوړېږي مړې خو ته د ځانه سره حساب وګوره دا اوس په کتاب کې دا جمله راغلې ده دا اوس په عرف په رواج کې راغلې ده په هنداره کې ځان ته وګوره بله ملامتي دې دغه ده نو د خلکو خو هغه یې ولا کسې چې په بازار کې تا د خلکو دغه سرونه نیوله لارې پکښې کې ایستلې اوس که هغه سره هغه خپله جوړ کړي په خپله نو دا شیان ځان ته راجع کوي بره ځان اصلاح کېږي دا تر دا رنګو پورې راله چې ستا لباس باید د امن لباس چې خلکو تور پېښ شي ډاکټر په هسپتال کې سپینه کورتۍ ورته اغوندي د څه دپاره چې ستا د مریضۍ دپاره زه د امن دپاره ولاړ یم اگر چې هغه به دا کار کوي یا بیا نه کوي خو لباس هغه رقم دی د اثار پکښې کېږي بېرته ترجمې ته راځم نو چې دا یو غوا ده ژاړه خالص دی لونها رنګ چې موږ باره تکه ژاړه بولو چې هر څوک ورته ګوري زړه د خوشحالۍ ورته ډک شي دا بیان خو دې اعلی ورته وکړي د دې خو دا دویم نمبر نه خېړي و تفتیش معلومات یې کاوه دریم ګوري با عمل نه کوي خو ما درته ځان دوري وایسته کوي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي بیرته زړه خبر راوځل قالو دوی ورته ادعو ته غوښتنه وکړه دعا وکړه لنا زموږ دپاره ربک د ربه څه سته ته بیرته خپل رب ته ووایه یبین چې دی بیان وکړي لنا زموږ دپاره ما هي همدا غوا نو څه رقم ده ته سم بیان ورته راته وکړه ګوره لا یې سم نه بولي دوه واره هغه د پوښتنه مخکې تېره سوه ورته ومښول سوه بیرته یې زړه خبره راوګرځول چې یبین لنا ماهیه دا ماهیه ګرده په اول سوال کې ماهیه ذکر سوی اوس یې بیا ماهیه راوګرځه بیرته هغه خبر ورته وکړه چې د ښه وضاحت یې راته وکړي ان البقره بېشکه غوا تشابه مشتبه سوه علینا پر موږ ولا پکښې کې ورک سو اشتباه خو در معلومېږي چې یو سړی په یو شي کې ورک سي درک یې نه ګوره معلومېږي وإنا إن شاء الله لمهتدون وإنا مج إن شاء الله كذا ألا خوش لمهتدون مج لار پیدا کوونکی فوبس سرب مفخلاص دی جدا اور لار وشي زموږ رسول صلى الله عليه وسلم کداغ ان شاء الله نوي ویل دی تعالی در پاولا کو شو
خو دا دغونه ښځو چې درېیم واري انشاءالله وویل چې که د خدای خوښه وي انشاءالله دا پلار به مسافر خلاص دی جلېږي کې بیان له راته وکړي بس برای الله له و د انشاءالله برکت په خبرو کې دغسې ډېر دی چې دوی دغه انشاءالله ملګری کړله نو الله پاک باره لار ورته وښول بر هغه غوا پیدا سو بیا حلاله کړله. قال موسی علیه السلام انه دغه الله یقول فرمای وای انها دا بقره یو غوا ده لا ذلول خواره نه ده. ذلیل هغه چاته ویل کېږي چې هغه خوار کمینه یي د انسان زړه پر وسوځل شي. حیوان هم دغه رقم دی چې ډېر کارونه په وکې اوس خو زموږ تاسې په وطنو کې دي که دلته دي په غویو کار نه کېږي. پخواني غوایو خو به دغه رقمه خو نفس پې ختلی یا پلا خو به دغه د ژمي وخت چې به ده ته به دا لښتې علیده به د بله کلي لښتې راغوښته کېدلې بزګرو به راوړې زما په یاد چې ته پلاني ځای ته ولاړ سه لښتې راوړه زه یې کوم نو به لښتې پرتې وې په اوبو کې به خشتې وې سهار چې به دا غوایي ایوي ته وتړ نو خو باره به یې مځکه په څیرله در ماښام نو خدای به تلي نو به د دې خوا د لښتو شرپۍ په وهلی نو باره به د دې غوایي څه حال چې دی لس کاله یې وکړي چې دا مازې به نو کوي باره ګرمي سول نو خو بیا به غنم غټ شو بیا د ده کار غوبل و بیا نو په غوبلو کې ځغلوله چې باره به په خورورو شي فمیدولې نو باره به ذلیل سو خواره کوي ذلیل به باره د سترګو اوښکو به یې یو ځای به ولاړ ایسې به د خپل مرګ په انتظار مګر خلکو کار ځینې اخیستی الله ویل دا داسې غوا ده لا ذلولون دا به ذلیل و خواره نه یې څنګه ذلیل و خواره تثیرو چې دې کرلي الارض مځکه تثیرو چې دې کرلي معنا یې کړي الارض مځکه نه ده یې کړي چې لښتې خوړلي چې دا نو کمزورې ده ذلیله ولا تسقي الحرث ولا تسقي او نه دي اوبه کړې د الحرث کښت نه دي اوبه کړې یا به په هغه وختو کې پخوا د ارهډونه دی جوور و نو دا ارهډه چې انسان ورته ولاړ د انسان په سول هغه اوبه راکاږي کښت په وبېږي نو به لوی غټې سولغې د دې دپاره به یو طرز جوړ کړی اوس هم که څوک دی د اګر جنګل د بلوڅو خوا ته ولاړ شي اوس هم دغسې ارهډونه سته دغسې اوښان دي اوبه په راکاږي تناوي نو دا غوایۍ چې به اوبه راکشي غټې سولغې به د سهاره در ماښامه به دغه رقم کېدای شي په خبره اوس داسې پوهېږي نو هغه هم حیوان ذلیل کاوه الله عز وجل ودی ټول دا ذلیله غوا نه ده چې یا یې یېره کړې ده د یوې د خاطره د کاره وتلې ده او یا د رهډو اوبه راکړلې په هغه د کاره وتلې ده کار نه دی په سوی بلکل تازه ده نو خبره دغه رقم غوا چې په ژوند یې نه یې کړي اوبه راکړلې تازه غوا یې دک ژړ رنګې دا مشکلات یې خپله ځان ته جوړ کړه باره به نو یا قصه بیا بل وخت وکړو چې څنګه پیدا کړه د چا د لاسه په لاس ورله او په څور ته پرېوته مسلمتون سالمه هم ده چا دروژ نه دی پکښې کې کړي په وطن کې په غواو کې دروژونه کېږي غواش بیا د خوارکۍ دا نیمه یې ورپرې کړي دا چیز دا دروژ ورته وایي چې دا اوس دا چیز دي یا یې غوږ ورسره یې کړي یا یې تر مابین زه ورچاق کړي اوس هم په د حیواناتو کې نه وي چې په اختري کې رانیسي ورته وګورئ ټوټکې یې پر سیده کړي الله المسلمتون دا سالمه ده هېڅ عیب یې یو جزء د بدن کم نه دی لا شیته فیها لا شیته هېڅ لکه نسته فیها په دې کې لشه په یو رنګ کې لکې ته ویل کېږي فرضه کې تک سپین رنګ دی قرار یو ځای داسې دی توره کرښه پکښې کېږي یا یې فرض که تور رنګ دی یو ځای سپینه کرښه پکښې کېږي یا یو داغ ولري الله دا قید پر ذکر کوي چې لا شیته فیها هېڅ لکه پکښې کې نسته تکه ژاړه سالمه غوا قالوا الآن جئت بالحق قالوا دا خلقو بارول الآن اوس جئت تارا وكي بالحق بحق سر يار اوس حق بيان وكي بالان وخلاص اوس بنو پیدا کو ادرزي ابرن وتنون نفس وقت چې دا غوانه پیدا کړي غای به جاړه نه و غای به لکادر لودل فجوال به بل شي ورګاډو غای به واش پریو غای به زړه و غای به څنګه هغه یو دا په ګرد دنیا کې پیدا سو هغه مالا پاک دغه صورت دغه کې شول ارزانه بعد چې بار پلاو ورته ګرانولې به قصبه د مور پلار حقوق کې به ورځ بیان نو قالوا ديوتش الآن اوس جئت تاراتبك بالحق بحق سر فذبحوا دي ألا لك هذا غوا ألا وما كادوا يفعلون وما كادوا نجدي خنوا يفعلون دي دا فعلوا كذا دينا خلوني بانو ته چې وګوره خو سره لګیدل لانه چې دا کار دی کولې خو ځینی تیار نو دماغ خپل دار کوم لکه د ساينسدان چې دا څه سره لري باید هم خاصره ولګي مګر خو اخیره الله پاک چا توفیق ورلور کې هغه دی برای الله لکړه اچ الله له سنور حکم خپل مخ ماده ته بیان کې برای ټاټو ټرا واخص پرامړي کې شو دا غره کې نس خپل قاتل یې ورشوي داغه د میراث برای به نصیب سو هغه رسوا هم سو هغه کلی خو ارکې ته ما تخلاص شو ماته زما د اکادیت راکې اما مساله بار حل شو د مؤمن خدا عقیده ده چې الله پاک خارق العاده کارونه کوي الله په اشنا اسمانه مبنسي ورول دا خو عادت شي وریا زراو دي کني به وریا ځخ مو ورول شي پښتانه څنګه شمتل کوي وای الله ته پرې کړی غاړي اسانه
غاړې بې پرې الله به ژوند ورلره ورکړي. خو دغه خارق العاده قوت باندې موږ عقیده لرو چې الله پاک دغسې یو قوت بل لري باطني، څونه غټ کافر، څونه قوي په څونه ضعیف مخلوق نه ماتي. دا د چا قوت یې ماتي؟ خو د الله قوت یې ماتي. نو دغه عقیده باید په موږ کې راسخه سي چې د الله پر نظام دغسې عقیده ولرو. دغه به نه وي چې د الله پر نظام داسې عقیده لرم چې که د ساینس سره لګېدله منم یې که نو نه لګوم، که د فلسفې سره لګېدله منم یې که نو نه منم. دوی خو دغه د فلسفیت پر زور موږ چې استدلالي بولو دغه پر زور چې نه منل الله پاک وما کادوا یفعلون. د دې طبیعت ته چې وګورې خو نږدې نه و چې دا کار وکړي، مګر خو بیا هم الله توفیق ولره وکړي د هغې ان شاء الله د برکاته څخه. نو په دغه قصه کې چې دا اوس موږ را شروع کړه په 18مه معامله کې آیاتونه کې ډېر ونیول. په دې معامله کې بیا د بني اسرائیلو شناعت بیان کړي چې الله وایي ما څونه اسانه حکم درته وفرمایه چې یو غوا الله له په کیسه دې خلاصه ده. ستا دغه بانو ته وګوره 3 واره دې پوښتنه وکړه چې دا څنګه غوا ده او دا څنګه غوا ده، دا څنګه غوا ده. دا بیا دې د موسی علیه السلام سره څونه بېادبي وکړله، ته نو مسخرې کوې په موږ ډورۍ وایې، دا خبره نبي ته نسبت وکړې، دا د یوه بېادبي ده. بیا چې په پای کې وایي یاره اوس دې رښتیا وویله. مشر ته سړی دا خبره نه کوي لکه زوی چې پلار ته وایي بابا اوس دې رښتیا وویله. نو د دې دا معنی چې پخوا د باطلې خبرې کولې او پخوا یې غلطې او درواغ خبرې کولې. دا د خبرو آداب هم دې نه مراعات ولا چې پر خوله ورغلی او هغه ویل. واخر دعوانا